غلام فقیر خپله ځواني په نشو برباده کړې ده. اوس چې تازه له نشو راګرځېدلی وایي 2 کاله یې نشه یي توکي کارولي دي. د 15 کلن غلام فقیر په ټکو 2 کاله وړاندې په نظام کې عسکري کوله، خو مینې ته د نه رسېدو له امله د نشه یي توکو په کارولو روږدی شو. هغه مهال چې غلام فقیر نشه کوله د کورنۍ غړي یې یو په بل پسې له لاسه ورکړي. اوس چې یې له سره نشه الوتی یوازې پاتې دی. دا یوازې د کورنۍ غړي نه دي چې هغه له لاسه ورکړي. د نوموړي په خبره ټولنه هم ورته په ښه سترګه نه ګوري. با مواد نمیکشیدیم. پدر داشتم، مادر داشتم، برادر داشتم، خانه زندگی داشتم، ولی به محضی که به احتیاط روبرو شدم دیگه خانه هم از دستم رفت، پدرم رفت، مادرم رفت، برادرم موتر زد کشته شد، به خودم ماندم خیابونی روی سرک. دیگه جایم برای رفتن نداشتم. بالاخره به این مدت 7 سال مصرف میکردم. د هرات د کار او ټولنیزو چارو ریاست له لوري په دغه ولایت کې څه باندې 300 معتادینو ته د فن او حرفې زده کړو زمینه برابره شوې تر څو وروسته له رخصتېدو وکولای شي چې د کورنۍ سرپرستي وکړي. یو مرکز مو هلته د معتادینو په کمپ کې و چې هلته تقریبا 340 نفره موږ زده کړو ته وهڅول او راجذب مو کړل چې هغه تقریبا په 8 صنفو کې زده کړې کوي. دا 340 نفره او 240 نفره بیا نور په بل ځای کې هغه عام وګړي، هغه ځوانان مستحق کسان چې دوی علاقه د دې کار سره درلوده، هغو ته مو د زده کړو د فن حرفې د زده کړو زمینه ورته برابره کړل. هغوی چې اوس تازه له نشو عادي ژوند ته راګرځېدلي د هنر او حرفوي زده کړو په ترلاسه کولو راتلونکي ته هیلهمند شوي دي. اینجا خیلی برای ما زحمت میکشن که ما یک حرفه داشته باشیم که دوباره میریم به بیرون برای خودمون حرفه داشته باشیم، هنر داشته باشیم، به یه عمل خانمانسوز دیگه رو نیاریم. بیشترین چیزی که علل خصوص تو قشر نوجوانان دنباله‌دار بیماری اعتیاد میشه دوست ناباب، دوست بد. د معتادینو د هنر او حرفوي زده کړو مرکز استادان وایي د نشه یي توکو بیرته راګرځېدلي کسان زده کړو سره ډیره علاقه لري او تر ټولو په زړه پورې دا ده چې خپلو کورنیو سره یوځای کېدو ته زیات لیواله دي. به 2 تایم مختلف ما هر تایم 40 نفر اینجا میایم تدریس میآموزم، بخش فن و حرفه یاد میگیرن از هر صنف 40 نفر که مجموعاً از صنف خیاطی، ریاستکار امور اجتماعی 80 نفر میشه، از صنف ترمیم لوازم 80 نفر، از صنف سکلسازی 80 نفر. این شاگردا که هستن همگی بی سوادم. از نظر عملی واقعیت خوب پیش میرم تا فعلا. حدود 3 ماه میشه که ما آموزش میدیم این درس‌ها. از نظر عملی تا حال درس خو عقب نمونده، همگی پیش از درس خو. هرات یو له هغو ګڼمېشتو ښارونو څخه دی چې شاوخوا 70,000 اوسېدونکي په نشو روږدي وو، خو د نوي نظام له راتلو وروسته د روږدو کسانو راټولونې او هغوی ته د حرفوي زده کړو زمینې په برابرېدو دې شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی.